کاشکې طالب د ډایالوګ سړی وای، کاشکې طالب د خبرو سړی وای، کاشکې طالب تا سره استدلال کولی. ما درته وویل زما ټول درد دا دی چې که چېرته د خبرو سړی څوک ده او څوک کولی سي چې د ملت درد واوري. البته هغه د دلسوزي څخه نه، مطلب مې دا دی چې که چېرته طالب واقعا غواړي چې خبرې واوري، طالب واقعا غواړي چې د ملت درد واوري، ملا هیبت الله راپورته دي سي که چېرته واقعا د سره د ملت درد ده. دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه هم ډیر لوړ جایګاه لري، الیاذ بالله. دی د عمر فاروق څخه هم ډیر لوړ جایګاه لري چې عمر فاروق په کوڅو په بیابانو کې د خلکو د غریبانو د لاسنیوي په خاطر باندې د شپې ګرځېدله، د ورځې ګرځېدله، د دې لپاره چې خلک وګوري، د میرمنو سره کښېنستل. ارواله میرمنه اغلې جلالي دا حیثیت به نه لري. او اغلې مالیار وایي چې زه په دغه ادبیاتو نه ترې نه غواړم، نه دا زما ادبیات. اوس خو د افغانستان چارواکي دي، دولت خو دی، افغانستان په دولت نظام خو دی، زه به ورنه غواړم، زه به ورسره اوږده مبارزه کوم. یوه ناسته باندې خو زه نشم کولی چې د افغانستان مسایل ورسره حل شي. دا به دوام. دقیقاً ګورئ، دا چې دوی په کوم ادبیات باندې باور لري او ممکن زما ادبیات ډیر توند دي، زما دلیل دا دی چې زه درته وایم طالب په نرمو ادبیاتو باندې نه پوهېږي. که چېرته په نرمو ادبیاتو باندې پوهېدل دوی ته د قرآن په ژبه باندې، آیا د قرآن د ادبیاتو څخه نور نرم، خوږ، نور د قدر وړ محترم ادبیات تاسې په دې نړۍ کې وینئ شینواري صاحب؟ نشته. د قرآن په ادبیاتو د دوی سره موږ خبرې وکړلې، دوی د خدای کلام ونه منل، دوی د رسول کلام ونه منل، دوی ستا خبرې نه اوري. دغه ځای تاسو ته یاد، زما خبرې دوی نه اوري، ستا خبره نه دوی نه اوري. دوی به خپل د بادارانو خبرې اوري او هر کله چې قدرتمند هېوادونه وغوښتل طالب به بیا ورکېږي او ځي به. او زما په نسب باندې طالب یو، ما درته مخکې وویل په دې ادبیاتو د چا خوښه چې زما څخه خوابه دی، د چا خوښه چې په ما باندې هر ټاپه لګوي یا زما شخصیت ورته خدای نکرده چیپ ښکاري یا وټیور هر څه چې دی. لیکن زما په نسب باندې زه طالب ته نه د کوم حکومت په سترګه ګورم، نه دوی زما په هیواد کې کوم حیثیت راته لري، نه د دوی وزیر ته زه د وزیر په سترګه باندې ګورم. ما ته همغه افراطي ډله ده، همغه د سراج الدین حقانی چې د زرګونو افغانانو قاتل دی، ته به بخښلی سي، خو زه یې نسم بخښلی. هغه وخت کېدی سي ممکن چې دوی اوس لا اقل اصلاح سي، اوس لا اقل دی وغواړي په افغانستان کې بدلون راوړي. لیکن داسې خو نه کېږي چې دوی هم زما خلک وژلي دي او اوس راځي سرزوري کوي او زما خویندې په جیلو کې په کورني جیلونو کې کښېنولي دي. او بیا هم زه ورته وایم چې زه تا سره په نرمه ادبیاتو غږېږم او ته زما د هیواد وزیر یې.